السلام علیکم امنیت محبت چینل کې تاسو هر کله دی ما تاسو د پاره نن یو بل ډیر زبردست د محبت یو مجرب تعویض راوړلو دا تعویض د محبت لپاره ده د محبت رشته کې تاسو چا د پاره هم کولی شي د چا په ځل کې چې تاسو خپل ځان لپاره مینه محبت او خپل قدر خپل احساس پیدا کول غواړئ او تاسو غواړئ چې دغه په خیالاتو کې 24 غنټې تاسو وي چې څنګه تاسو بیقرار یې داسې تاسو محبوب تاسو یار دوست تاسو هغه قریبي رشته چې تاسو یې ځان نه لري کول نه غواړئ د هر چا په زړه کې تاسو خپل محبت او خپل احساس پیدا کولو لپاره یا داسې خاوندې په خپل خزه باندې یریږي چې زما خزه ما پرې نه دي یا خزوي چې هغه په خپل خاوند یریږي چې ما خاوند ما پرېږ نه دي نو دې لپاره دا ډېر زبردست او مجرب تعویض دی دا زما ازموده تعویض دی نو ما تاسو ته دا راوړلو چې تاسو دا تعویض وکړئ او که د چا محبوب چا نه خفوي چا یار دوست چا نه خفوي چا خپلوان چا نه خفوي نو د رمضان مبارک میاشت دی چې په دې کې دا تعویض وکړئ او د اختر نه مخکې خپل محبوب خپل لاس ته راولئ او خپل ملګری خپل دوست په خلا کوي د اختر ورځ چې په تاسو د خوشحالي وشي دې لپاره دا زما د اړخه تاسو ته د اختر لپاره انډوانسو کې تحفه دی داسې نور تعویضونه به هم زه درکوم او دا تعویضونه ماته چې څوک کمنټونه کوي وایي چې مونږ ډېر تعویضونه وکړلو او مونږ ته یې رزلټ نه دی راکړی نو تاسو دا تعویض وکړئ انشاءالله دا به تاسو ته رزلټ لازمي درکوي او چې زما چینل نه تاسو تعویضونه وکړئ نو دا هرګز نشي کېدلی چې زما تعویض به تاسو ته رزلټ نه کړي زما چینل کې ټول زما ریل تعویضونه دي زما زکات ادا کړی دی او چې کوم تعویض ما ته رزلټ راکړی دی نو هغه تعویض تاسو ته اپلوډ کوم چې تاسو هم ته فایده واخلئ زما په یوټیوب چینل کې داسې یو هم تعویض نشته دی چې ما خپل باندې نوی چې کړی زما ازموده تعویض نوی نو زه هغه تعویضونه تاسو ته نه درکوم چې کوم ما خپل نوی چې کړی چې کوم تعویضونه ما ته رزلټ راکړی وي نو زه هغه تاسو ته په یوټیوب چینل باندې اپلوډ کوم چې زما څومره خویندې وروڼه دي چې دومره مهنت هم کوي چې هغه زما تعویضونو نه فایده اوچته کړي او که چېرته ته زما تعویضونو اوسه پورې رزلټ نه وي ورکړی نو هغه د خپل روحانیت چیک کړي او د تعویضونو میسټیک دی وګوري چې د ورکې کم میسټیک کوي ما ته ډېر په وټساپ باندې میسیجونه راځي چې مونږ میسټیک ورکې نه کوو چې څنګه په ویډیو کې ویل شوي دي او مغه شانتي مونږ تعویض کوو خو چې کله دې تعویض ما ته تصویران را لیږلي دي نو هغه کې سل قسمه غلطۍ یې کړي وي نو یو غلطي هم د تعویض ولا څومره چې تاثیر وي ټول ختم کوي چند ورځې مخکې ما ته چا میسیج وکړلو چې ما تعویض کړی دی خو ما ته رزلټ نه راکوي نو ما ورته وویل چې ته داسې چالو کړه چې ته ما ته تصویران ترې واخله راویلېږه چې زه یې وګورم چې تاسو نه پکې کم یو میسټیک شوی دی کومه یو غلطي تاسو نه شوې ده چې تاسو تعویضونه اثر نه کوي نو ما ته وایي چې نه رورجانه داسې تعویض کې ما نه هېڅ هم میسټیک نه دی شوی چې څنګه تا ویلي دي هوبهو ما همغه شانتې تعویضونه کړي دي او خو تعویض مونږ ته رزلټ نه راکوي نو بیا ورته ما وویل چې ته ما ته تصویران راولیږه چې زه یې وګورم بیا به زه تا ته ووایم چې دا ښه دی او که نه دی خو نو چې کله یې ما ته تصویران راولیږل نو هغه تعویض بالکل سل قسمه ورکې هغه میسټیک یې کړي وي نومونه یې غلط لیکلي وو او د تعویض چې کوم چالو هغه بېچاله لیکل شوی وو لکه ډېر زیات یې په غلطې طریقې سره لیکل شوی او ټول تعویضونو کې چې کوم عادات لیکل شوي وي هغه ټول خانو سره ټچ و یو بل سره اټچ و نو دا چې کوم عادات په دې کې لیکل شوی دی ګوره الیو عادات لکیري چې کومې دي بالکل صفا سوتره درې لیکل شوي دي او بره لیکل شوی دی جیم به منځ کې خانو کې چې کوم لیکل شوی دی دا جدا جدا لیکل شوی دی چې دا یو بل سره اټیچ نه وي نو د هغه په ترو باندې بیا ته تعویض رزلټ ورکوي او که چېرې دا ټول د شاخ پاخولي کې ګډوډ او خبر دې نه وي ور بیا وایي چې دا په تعویض مونږ ته رزلټ لګوي نو ما ته ډېر تعویضونه داسې تصویران راغلي دي چې هغه ټول غلط دي تاسو نه پکې ډېرې غټې میسټیکې کېږي تاسو خو وایئ چې مونږ میسټیک نه کوو تاسو ویډیو چې زه تاسو لپاره جوړوم د تاسو سنټر لپاره جوړوم مکمل ډیټیل باندې زه تاسو پوهوم خو تاسو بالکل ویډیو ګورئ نه او کله تاسو تعویض کوئ نو بیا ما نه د هغه تعویض په باره کې پوښتنه کوئ چې مونږ دا څنګه وکړو په کومې طریقې وکړو نو تاسو مهرباني وکړئ چې تعویض ولا ویډیو زه جوړه کړم تاسو ویډیو پوره ګورئ نو تاسو ته به ورکې اسانتیا وي او زه کم یو ته جواب ورکړم په ورځې کې ما ته په سوونو باندې میسیجونه راځي چې مونږ دا تعویض کوو خو دا کمې طریقې سره وکړو نو تاسو مهرباني وکړئ تاسو خو ویډیو ګورئ چې تاسو په پوه شئ درې څلور ځلې وګورئ هغه د بعد چې تاسو تعویض کوئ نو تاسو ته به ورکې اسانتیا وي اوس دې کې زه کم ته جواب ورکړم چې تاسو تعویض داسې وکړئ نو دې نه وجې نه زه تاسو ته ویډیو جوړوم چې تاسو یې اسانتیا سره وکړئ نو تاسو چې کوم یو ویډیو زه اپلوډ کوم تاسو ویډیو نه وي کتلی نو تاسو ما نه ډایرکټ پوښتنه لرئ
ما یو تلسمات انګوټي ولا تعویز ورکړی دی چې هغه ما په مکمل ډیټیل سره ټول خلک پوي کړی دي نو ما ته ورکی یو چند کسانو علما هم ورکشته دي کاری صاحبانو ورکیم شته دي چې ما ته میسیجونه کوي وای چې مونږ د خدا ویډیو ډیر اوګره دی مونږ یې نشو کتلې مونږ په نه پويګو ته مونږ ته فسنل په واتس اپ باندې مونږ پوي کچې مونږ سو کو نو بیا زما د ویډیو جوړولو مقصد څه شولو چې تاسو ته پکې زه فسنل کې اړ یو ته یو جواب ورکوم نو بشمار وی دومره ما سره ټایم وینې دی د وجنه زه تاسو سنت ته لپاره ویډیو جوړوم نو تاسو مهرباني وکړئ چې تاسو خپل قیمتي وخت هم مزه کوي او دغه شانتي تاسو د نورو هم قیمتي وخت مزه کوي چې تعویز ما ویډیو جوړ کړلو تاسو ته ما ویډیو اپلوډ کړل تاسو ویډیو وګورئ بیا تاسو تعویز وکړئ چې تاسو نه پکې میسټیک نیوي شوی نو تاسو ماته سکرین شاټ رسنټ کولای شئ چې صحیح وي زه به تاسو ته وایم چې نیوي صحیح نو تاسو به دوباره یو کوي ویډیو به دوباره وګورئ بیا به وکړئ د دې کې ماته یو چند میسیجونه سي عجیبه راځي وایي چې مونږ تعویز کړی دی تعویز غیب شوی دی د تعویز خانه کاغذ کې مونږ ولیکل اعداد اوس هغه تعویز چې مونږ راواغستلو او واپس می کولاو کړلو نو په هغه خانو کې هیڅ هم نشته بالکل صفا سوترا کاغذ دی نو دې دوله هغه چې کوم وو تعویز چې کوم اعداد وو هغه غیب شوی دی دا چشولو نو دا خو په تاسو خپل ځان ته وګورئ چې تاسو څنګه کړی دی او د تعویز ولا اعداد ولې غیب شوی دی دا خو دې د وجنه تعویز ولا اعداد غیبیږي چې کله تاسو یو تعویز کوي او دغه ولا تاسو نه شریعت پاتې شي نو د تعویز ولا چې کوم موکلات وي نو مها د تعویز ولا چې کوم تاسو په لیکلي وي هغه هر سمیټاو کې ختمي کې بالکل نورمال سپین کاغذ تاسو ته پریږدي نو د دې کې تاسو بیا پوښتنه لرئ چې دای څه کړی دي نو تاسو نه بور کې میسټیک شوی وي د دې وجنه بو هغه اعداد چې کوم وي هغه لیکل شوی وي او دا چې چا ماته میسیجونه کړی دي زه نامې دي چې نشم غستلې ولې چې هغه ماته ویلي چې په ویډیو کې زموږ نامې ماخله خو بس دا هغه د پر اشاره ده چې چا کوم مقصد د پاره مانه پوښتنه لرلې وي نو هغه د پاره د ما ویډیو چې وویل نو هغه پوه شي چې چا ماته دا خبرې کړې وي او ما کم کاس لدا جواب ورکړلو نو مهرباني وکړئ چې تاسو په واتس اپ باندې ما ویډیو جوړ کړل تاسو د هغه تعویز په اړه کې واتس اپ باندې پوښتنه مکوئ بس دې کم اوس دا تعویز دې تاسو ته د چال طریقه خایم دا تعویز کله تاسو کوی نو ول به تاسو صفه ستره اولم به او کلم بدل نشي نو د رمضان مبارک میاشت او داس په وکي قبله طرف ته مخ کوي سلور وړو سورتونو وایت الکرسی په ځان باندې چوف کوي اوس دې کې ماته ډېر د میسیجونه هم راځي چې مونږ ته سلور وړو سورتونو نه راځي نو مونږ څه وکړو تاسو آیت الکرسی او آیت الکرسی سره د سلور وړو سورتونو په ځای باندې درود ابراهیم وایي او الحمدلله شریف وایي چې کوم تاسو په منځ کې وایي دا خو مشومان له هم ورسي نو د بنې تاسو خپل اثر وکړئ نو بیا به هم ان شاء الله تاسو اثر د موکلاتو نه خوشي او دا تعویز چې کله کوي نو تاسو په خپل تصور خپل یقین مضبوط ساتئ او د کله د لپاره یو سپین کاغذ او یو تور پین براواخلئ د خپل محبوب تصور په مضبوط ساتئ بیا په سپین کاغذ باندې تور پین سره دغه سیده لکيري وایي درې بیا په سټونو تدبیر لکيري وایي نو د کې په دوی خاني جوړی شي بیا دې بن بر لیکل شوی دی جیم نو تاسو به د جیم ولیکئ ارمان د تاسو یې مینس کې خانه او ته ډوټ ورکوي یا زیرو ورته ورکوي خو چې بس دغه جیم په شانتي لیکل شوی وي بیا به مینس خانو لاره شي نو بیا به تاسو د دیشي طرف نه شروع کړئ او ګس طرف ته وځئ نو بره خانه به هم دغه شي طرف نه شروع کیږي او لندنی خانه به هم دغه شانتي دیشي طرف نه شروع کیږي یعنی تاسو به په سیده لاس نه وځئ الټا لاس لا نو د دې وجه نه چې کله تعویز مکمل شي تاسو خانه ولیکلې د دې لاندې براشي الخب ولیکئ تاسو به خپل محبوب نوم ولیکئ که هلک وینو بن به کوي او که جنې وینو بنت به کوي بیا به هغه د مور نوم ولیکئ بیا به تاسو اعلی خوب ولیکئ بیا به تاسو د خپل نوم ولیکئ که تاسو هلک نو بن به کوي او که جنې نو بنت به کوي بیا به د خپل مور نوم ولیکئ بیا چې کله دا مکمل شي نو دا به تاسو موم جمع کوي یعنی د تعویز شکل به ورکوي ورته که تاسو سره کم کلر ته هم ګوټ اویلیبل وي تار اویلیبل وي نو د نه به تاو کوي چې دا تعویز په شانته تر کنجای شي نو تاسو به لمده وړه یعنی آټا راواخلئ او د هغه مینس کې چې هغه لمده وي لکه زنانات روټۍ پخوي نو هغه مینس کې به دا تاسو تعویز کېږدئ او دا آټا چې کوم دی وړه دا به تاسو رابند کوي بیا چې کله تاسو وګورئ چې کوم ځای کې اوبه ولاړې وي او هغه کې میان وي یا نور څه ورکې کیړې مکوړې وي نو تاسو به دا تعویز هغه ته لړه کوي اوبو ته نو چې تاسو پلټ کې راځئ نو تاسو به مهرباني وکړئ چې شاته مه ګورئ د مولا موکلات به تاسو ته نسخان درکړي نو چې کله دا تعویز تاسو اوبو ته لړه کړلو بس تاسو کار ختم شولو یا د تعویز ولا موکلات جاڼئ او چې تاسو چاته پاره دا تعویز کړی وي
او مها انسان جانے. بس بیا تاسو خپل کور ته واپس راځئ نو ان شاء الله تاسو ته به د تعویض ډیر زر ریزلټ دیر کی. تاسو ویډیو پورا ګورئ چې تاسو نه په تعویض کې میسټیک نه کیږي نو ان شاء الله تاسو ته زما هر یو تعویض ریزلټ درکوي. ویلې چې دا زما ازموده تعویضونه دي خو چې تاسو ویډیو ګورئ نه تاسو چې ویډیو سکیپ کوئ تاسو په پوهیږئ نه بیا تاسو تعویضونه کوئ تاسو ته ریزلټ نه درکوي نو بیا دا تاسو خپل غلطي ده. زه خو غواړم چې څومره هم میانان دي چې د یو بل سره په غلا شي لاس نیولې یو بل سره ګرځېږي که څوک ښځه خاوند وي که یار دوست وي زه غواړم چې ټول خپله کې مینې محبت سره پاتې کېږي. ولې چې د 2 ورځې ژوند دی د مرګ او د ژوند څه پته نه لګي نو زه وایم چې د اختر نه مخکې چې کوم مرور میانان دي چې هغه په خپله کې په غلا شي ملګري دي چې هغه خپله کې په غلا شي انډیواران دي هغه خپله کې په غلا شي نو دې د وجې نه زه تاسو ته ډېر زبردست او مجرب ورته تیز تعویضونه در کوم چې هغه ریزلټ ډېر زر ورکوي. اوس د تعویضونو نه فایده اوچتول ستاسو په لاس کې ده چې تاسو د تعویضونو نه فایده اوچتوئ او که نه اوچتوئ. زما خو ویډیو جوړول د تاسو ته اپلوډ کول دی بقایا دې نه فایده اوچتول ستاسو په لاس کې دی. او که چېرې ستاسو دا ویډیو خوښه شوي وي نو ویډیو لایک کوئ د سره زما حوصله افزایي کېږي. او که تاسو د دې تعویض اجازت غواړئ نو اجازت دپاره تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ. زما دا اړخه به تاسو ته روحاني اجازت میلاو شي. بیا چې تاسو زما کوم یو هم تعویض کوئ نو تاسو ته به اجازت وي تاسو به یې تر فایده اوچتولی شئ. او دې ځای کې ماته ډېر میسیجونه دا راځي چې مونږ ته ستا وله یو ویډیو راشي دویمه ویډیو نه راځي چې ته بیا اپلوډ کوئ نو چې کله تاسو چینل سبسکرایب کوئ نو دا ماشومانو ته هم پته ده چې د ګنټې نشان به هم ورسره اون کوئ. زه چې کله هم ویډیو جوړه کوم نیو چې هغه تاسو ته ډېره زیاته اسانتیا سره او په ټیم باندې میلاویږي نو امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي. نیکسټ ویډیو پورې مو په لوی الله سپارم. الله حافظ.